شروع کوو د الله په نامې سره متوجه اوسئ نننۍ موضوع موږ تاسو البته په نمبر ګروپ کې نمبر پراپرټي یا فارمټ سیل ده. کله چې دې باندې کلیک کې تاسو سره یو ټب راځي، البته یو بیله وینډو راخلاصیږي چې مختلف ټبونه لري. صحیح شو؟ لکه نمبر ده، الایمنټ ده، فونټ ده، بارډر ده، فیل ده او پروټیکشن ده. صحیح ده که نه؟ دغه ټبونه ټول تاسو سره دلته راځي. په دغه ټبو کې مختلف آپشنز دي. دغه پراپرټي تاسو په مختلفو طریقو سره راخلاصولی شئ. لکه مثال په ډول تاسو کولی شئ نمبر دغه ته هم راشئ، په اصطلاح ګروپ ته دلته کلیک کې دا پراپرټي راغله، او که چیرته دلته راغلی دلته هم کولی شئ. یا مثال په ډول کله چې تاسو دلته هر چیرته پراپرټي ته ځئ، تاسو دا ټب دا پراپرټي یا دا وینډو راخلاصوی شئ. خو فرق لري. فرق یې څه ده؟ کله چې تاسو دلته کلیک کو نو اتومات به کوم ټب تاسو سره اکټیویټ وي؟ نمبر ټب به تاسو سره اکټیویټ وي. کله چې تاسو نمبر ته الایمنټ ته راغلی نو الایمنټ ټب به اکټیویټ وي. کله چې مثال په ډول تاسو فونټ ته راغلی فونټ ټب به اکټیویټ وي. فرق یې صرف دومره دا ده. یا مثال په ډول تاسو دغې ځای نه راځئ بارډر پراپرټي ته. کله چې بارډر ته راغلی دلته یو آپشن ده که نه، مور بارډر، کلیک یې کړئ نو تاسو سره به بارډر پراپرټي اکټیویټ کیږي. فرق یې صرف دومره دا ده، جلا جلا راخلاصوي، یعنی هماغه ټب اکټیویټ کوي کوم باندې چې تاسو کلیک کړی ده، او که دلته کلیک کړئ جنرال به راخلاصیږي. چې دغې وینډو شارکټ چې کومه یو ده یا د فارمټ سیل شارکټ چې کومه یو ده ورونو، موږ سره کنټرول یو ده. کنټرول به مو نیولی وي سره د یو، ګورئ کنټرول یو به ووهئ دا به راشي. دا پراپرټي تاسو ته راغله، ګورئ ورته کنټرول یو. اوس پرې ورسېدئ، ځکه دا شارکټ نه چینجېږي. په 2003 آفس کې موږ سره دا شان ټب نشته ده، ښه هلته مینو ده، هلته هم تاسو کنټرول یو ووهئ همدغه ټب راخلاصېږي، همدغه وینډو راخلاصېږي. یعنې شارکټ ته ډېره توجه کوئ. صحیح ده که نه؟ اوس دلته اولنی ګروپ ټب چې لرو نمبر ده. نمبر کې مختلف آپشنز دي. اولنی شی چې کوم یو ده جنرال. جنرال ما تاسو ته دلته هم ویلی دي، خو بیا هم متوجه اوسئ. د اکسل په شیټو کې، د اکسل په شیټونو کې او په سیلونو کې هر څه چې لیکو کوم مشخص فارمټ نه لري، یعنی نارمل شکل سره لیکل کیږي، دې ته وایي جنرال. اګورئ دا احمد په یو نارمل فارمټ سره لیکلی، دا جنرال شو. دا عادت ولیکه، دا هم جنرال شو. دا بیا تاسو کولی شئ چې دې ته فارمټ ورکئ، یعنی نارمل حالت کې به چې وي جنرال فارمټ به لري. اوس فارمټ یا ډیزاین چې ورکوئ په څه شي باندې تطبیق کیږي؟ کوم سیلونه چې تاسو سلیکټ کړي وي. صحیح ده که نه؟ نو دلته به راشي کنټرول یو. کنټرول یو کې اولنی آپشن چې کوم یو ده په کټګورۍ کې نمبر ده. تاسو که فکر کړی وي ما تاسو ته تیره ورځ هم دغې ځای کې نمبر وویلی، دا نمبر او دا نمبر هیڅ فرق نه کوي. دا کرنسي د دې کرنسي سره کوم فرق نه لري، ولې فرق کې چې دا هغه صرف په آپشنو کې ده، په پراپرټي کې ده. کله چې تاسو نمبر کلیک کې دلته دې سیټینګ راځي، یعنی دا سیټینګ تاسو ته اجازه درکوي چې دا نمبر تاسو کسټمایز جوړ کړئ، په خپله خوښه یې جوړ کړئ. خو کله چې تاسو دلته دغې ځای نه نمبر واخلئ، دغې نمبر ته کمپنۍ خپله فارمټ جوړ کړی ده، خپله کمپنۍ ورته فارمټ ټاکلی ده. اوس پرې ورسېدې فرق باندې که نه؟ نو خوښه ستاسو که چیرته کمپنۍ په فارمټ ځئ، دا نمبر واخلئ، دا نمبر ته چینج شو. اوس دلته څو خانې اشاریه ده؟ دوه. امکان لري تا 4 ضرورت وي، نو بیا به تاسو ځئ چېرته کنټرول یو دغې ځای نه به یې سیټ کوئ. فکر مو دی هماغه نمبر یې سلیکټ کړی که نه ده؟ که زه اوس راشم دغې ځای نه جنرال واخلم، ښه متوجه شئ، جنرال مې واخیستو دلته به یې اتومات جنرال اخیستی وي، یعنی فرق یې نشته ده. فرق یې صرف شی کې ده، سیټینګ کې ده. ورسېدئ؟ ښه، اولنی آپشن یا اولنی کټګوري چې وایي نمبر. کله مو چې په نمبر کلیک کو دې خواته موږ سره شی راځي، دې پراپرټي راځي. اول نمبر باندې ځان پوه کې نمبر څه لپاره استعمالوو؟ نمبر د انټیجر اعدادو لپاره استعمالوو، یعنی هغو اعدادو لپاره چې مونږ غواړو په هغې باندې مختلف فرمولې تطبیق کړو، حسابي فرمولې.
صحیح ده که نه. په نورو ټکس عاداتو باندې هم فرمول تطبیق کیږي خو حسابي فرمولې نه تطبیق کیږي. هغه چون ټکس ده فنکشن په اپلای کولی شو خو حسابي فنکشن نشو کولی. لکه مثال په ډول راوند فنکشن راوند اف چې تاسو ورته ویلی ریاضي کې مو ویلی که نه راوند اف څه لپاره استعمالیږي حسابي عاداتو لپاره استعمالیږي. اوس موبایل لپاره راوند اف ته ضرورت شته نشته ده. یا جمع و تفریق هغو عاداتو ته استعمالوي چې محاسبوي وي او حسابي فرمولې پې تطبیق شي. اوس پې ورسېدی که نه. نو دلته راځو اولنۍ کټګورۍ کې نمبر به تاسو د څه شي لپاره استعمالوي ورونو د هغو عاداتو لپاره چې تاسو فرمول پې تطبیق کوئ. بیا په دغې ځای کې موږ سره اولنۍ پراپرټیز دی چې راځي ډیسیمل پلیسز ده. ډیسیمل پلیسز د اشاري خانو لپاره استعمالیږي. اوس دغه اشاري خانې که تاسو صفر واخیسته ګوره صفر شو. اوس ته یو عادت لیکي مثال په ډول دا عادت صرف 14 پاتې کېږي او که چېرته داسې ولیکې مثال په ډول 6 8 3 دا 19 شو. دا راوند اپ په دغه څوک پوهېږي وایه ته عدد چې پنځونه لکه کم وي د 50 چې کم عدد وي استاد هغه استاد لکه 12.8 استاد دا 14 کېږي او که استاد وي لکه 12.8. تاسو څه وایې عمره؟ استاد دا چې 50 نه جګ شي هغه مخکینی عدد چې هغه راځي او 50 نه ټیټ شي شاتنی عدد چې خپل عدد ته څه نظر لرې رحمت بلاله زبیره؟ ګورې دا ځکه مې پوښتنه وکړه چې تاسو چون اشاري دغه ده کوم وخت کې لکه تاسو بانک کې کتلی وي ښه مثال په ډول نن به داسې یو طریقه درته ښیم مونږ زیاتره ځوانان حتی پانتونې ویلې وي په اصطلاح چې کله ورته وایي ته 3 تریلیون یا 4 ولیکه نو مشکل لري. یا مثال په ډول یو عادت ورکړه چې میلیاردو ته رسېدلی وي مثال په ډول 112 میلیارده شپږ ورته ولیکه کیدای شي ویلو کې مشکل ولري. کیدای شي ستاسو کلاس کې هم داسې اشخاص وي. نو انشاءالله په دغو ټولو مسایلو به نن بحث کوو چې عادت وګورئ داسې نشي چې تاسو ورته چورت وخی باید مستقیمې ولیکئ مستقیمې ووایئ. دا به نن انشاءالله حل کوو. دویمه خبره دا ده چې په بانکونو کې مونږ تاسو سره دغه اشاریه ډیره مهمه ده خصوصا اصرافه په حساب کې پوهیږي وی 0.2 سنټه چې کوم یو دی هغه په نظر کې نیول کېږي. نه پوهیږم یو کس و په دې نږدې وختو کې صرف دا 2 سنټه قیمت کې فرق راغلی و 10 لکه ډالر تاواني شوی و. سنټه ګوره اخو چون پیسې زیاتې وي هماغومره قیمت زیاتېږي. نو اوس تاسو خپله سوچو کې بانک کې به د اشاریه څومره مهمه وي ډیره به مهمه وي. ښه اوس دغه اشاریه خو مهمه شوه هلته به اشاریه مثال په ډول 5 خانو ته رسېدلې وي اشاریه به 5 او تا به لیمیټ ورته ټاکلی وي 3 خانې. څو خانې 3 خانې. نو هلته ته که چېرته راوند اف په حساب پوه شوې راوند اف نو ته بیا کولی شي چې خانې خپله وټاکې چې زه څو خانو پورې باید اشاریه خپل عاداتو ته پرېږدم خپلو محاسباتو ته یې پرېږدم. د اشارې لپاره موږ یو عادت په نظر کې نیسو 5 3 قانونه لري. څو قانونه لري 3 قانونه. عادت یې موږ تاسو شی ده 5 ده 5 عادت ده. دا 5 به بریکټ کې ونیسم چې پې ورسېږي. ښه دا 5 اشارې لپاره ده یعنی دا یو مرکزي په اصطلاح لیمیټ ده چې دغه یې تعینوي چې عادت دې کنورټ شي که نه دي شي. او دلته موږ سره یو نمبر ده چې ده یو نمبر ده ښه غوږ شئ نمبر فکر وکئ 4 3 دلته 6 و دغه عادت ده. دا عادت ډیر غټ ده مثال په ډول صحیح شو دا شان یو عادت ده. ښه غوږ شئ اوس
قوانین څه وایي؟ اولنی قانون دا وایي، اولنی قانون وایي که چیرته کوم عادت یعنی هر عادت چې و نمبر غټ و د څونه پنځونه، که چیرته یو عادت پنځونه اوچت شو هغه کومه خانه چې منځه وړې لکه پنځونه غټ ده که نه منځه وړې دا مخکینی عادت چې که یو ډیجټ ور اضافه که لکه دغې عادت ته ښه غوږ شئ. دا عادت د موږ سره زه غواړم دا خانه یې منځه یوسم، دا خانه چې منځه ځي مثال په ډول ډایرکټ دغه څو کیږي؟ 8 کیږي، دغه خانه بیا یې منځه ځي. اوس مثال په ډول دا عادت ده که نه ده؟ دا عادت څو ده؟ 8 ده. فکر کوم منځه وړم چون پنځونه اوچت و دغه 5 په شپږو اوړي. دا مخکینی عادت به هله یو عادت اوچتېږي کله چې پنځونه پورته وي. اوس مې ورسېدی؟ ښه صحیح. لکه زه غواړم یو خانه 2 3 4 5 دا 5 خانې منځه یوسم. دغو خانو سره یې مونږ کار نشته، مونږ دغې خانې سره ده، دا که نه ده دغې سره ده. صحیح شو که نه؟ دا یې 5 اوچت ده، دا مې منځه یوړل، 8 په څو بدل شول؟ په 9 بدل شول. بیا ورسېدی؟ اولنی قانون یې څه دی؟ که چېرته کوم عادت 5 اوچت و هغه عادت به یې منځه ځي، مخکینی عادت به یو ډیجټ پورته کېږي. دویم قانون څه وایي؟ دویم قانون داسې وایي که چېرته کوم عادت مثال په ډول کوچنی د 5 و، کوم عادت کوچنی د 5 و لکه 4 شو 2 شو 3 شو مثال په ډول 1 شو. اوس دا عادت منځه وړم، منځه یوسه، دې سره هیڅ کوم دغه نه لري، تعلق نه لري، دا عادت به نه غټېږي. هر کله چې 5 ښکته و صرف عادت منځه ځي او عادت به نه زیاتېږي مخکینی. اوس مثال په ډول دا 3 ده، 3 د 4 سره غرض نه کوي، دا 4 د منځه ځي مثال 3 سره غرض نه کوي. پې ورسېدی؟ ښه صحیح، مشکل شی خو نشته. دریم قانون یې څه وایي؟ که چیرته که چیرې دا عادت مثال هر عادت چې وي نمبر ده فکر وکئ مساوي د 5 سره و، دا بیا 2 حالته لري. څو حالته لري؟ 2 حالته. دغه کوم عادت چې منځه ځي فکر وکئ 5 ده، 5 یې منځه ځي، دا مخکینی عادت ګوري، مخکینی عادت ګوري. که چیرته جفت و غرض نه کوي، که چیرته تاکو یو ډیجټ به ور اضافه کیږي. ادب مو واخستو، که چیرته جفت و غرض به نه کوي، که چیرته تاکو یو عادت به ور اضافه کیږي. فکر وکئ دلته موږ سره راغلو مثال په ډول دا 6 ده، دلته مې 5 کړل. صحیح شو؟ دا 5 منځه ځي، مخکینی عادت ګوري، مخکینی عادت جفت ده، پس خپله ثابت عادت پاتې کیږي. او که چیرته داسې شو دا 5 و مخکینی عادت فرق نه کوي، 9 وي 7 وي یعنې تاک عادت وي، 1 وي 4 عادت وي، کله چې دا منځه ځي دا عادت په څو بدلېږي؟ 4 باندې. اوس پې ورسېدی؟ دغه 3 قانونه دغه لپاره دي اشارې لپاره. اوس دا راونډ آف کې راځي، ځکه ما تاسو ته وویل دلته راځم اول خو تاسو لیمیټ وټاکئ چې څو خانې تاسو اشاریه پکار ده. دلته راشئ 2 خانې بای ډیفالټ وي، زیاتې کې مثال په ډول 4 خانې. ګورئ اوس دلته راځم، ښه غوږ شئ، 2 اشاریه 4 5 6 و صحیح شو 8 9 پنځونه غټ ده که نه؟ کلک که په 8 بدل شو که نه شو؟ عادت 5 غټ و. اوس که چېرته ولیکم 3 4 مثال په ډول 3 2 2 مثال دغه کلک کې کوم هغه 2 راغلو که نه؟ ولې 2 راغلو؟ 5 وړوکی و، ځکه نورې اشارې خو ختمې کړې که نه؟ ما څو خانې ورته ویلي وو؟ 4 خانې. او که چېرته داسې شو مثال 2 اشاریه مثال 3 دلته څو ورکوم؟ 3 دلته 5 ورکوم، مثال غټ عادت ورکوم، څو شو؟ عادت ولې 4 شو؟ ځکه تاک ده. اوس به راشو جفت ته یې وګورئ، مثال په ډول
دوه یو عادت ورکوم 4 خانې پوره شوې کنه خو بیا 5 ورکوم دلته 5 څو شول دلته اوس وګورئ دلته هغه مخکینی عادت خو وروسته نه راوند اف کیږي نو دلته اوس څو دي 3 دي ولې 3 دي ځکه دلته زه راځم یو عادت به زه کم اوس ګورئ ورته دغه راوند اف حالت کې په اکسل کې د اخرنۍ خانه چې کوم یو د دا په نظر کې نیسي دا مشکله ده بیا قانون د ریاضیاتو داسې وایي چې کله قلم سره ختموئ نو وایي چې دا باید منځه لاړه نه شي هماغه ثابت عادت پاتې شي کیدای شي کتابو کې مو ویلي وي صحیح ده که نه دلته خو چون عادت غټ وي او وروسته هم په نظر کې نیسي عادت مو واخیستو نو د خاطره اکسل بیا یو عادت کنورټ کوي یعنی وچتوي په 5 کې صحیح ده کنی قانون کې باید دا شي پوره راشي په دې ورسېدې اوس دغه عادت اشاریه څو خانې ستاسو په کار ده زه وایم یوه خانه یا 2 خانې دا کار دغه ځای څخه هم کولی شي عدد اشاریه کمه که اشاریه زیاته مشکل شی شته به ورسېدې بله یو موضوع چې ډېره مهمه موضوع ده هغې ته وایي یوز ټاوزن سپریټور یوز ټاوزن سپریټور څه لپاره استعمالیږي دا ورونو اصلا طبقه بندۍ لپاره استعمالیږي شوکت متوجه شه څه رقم طبقه بندي ګورې ورونو اصلا یو عدد لوستل لیکل دا ګرانه خبره ده وړوکی عدد په اسانه ویل کیږي لکه 999 200 502 دا چون ډیجیټ کم دی هر سړی ویلی شي ولې که چېرته یو عادت چې ډېر اوچت لیمیټ سره وي لکه دا دې ویل ستونزمنده خبره نه ده ګرانه ده که نه ده ویلی شو مثال په ډول مجبور هر یو طبقه بندي کو بعضې دوستان مو کتلي وي چې مثال په ډول وایي یکن دهن صدن داسې مو لیدلي که نه علامت نه دي ځکه هغوی ترکیب باندې نه پوهېږي اوس مثال په ډول ته بانک کې کار کوي عمره تا ته یو نفر وایي چې 1,000,000 روپۍ ما اکاونټ نه ډیپوزیټ کا یا ډیپوزیټ کا ورته ما اکاونټ ته یا وډراول کا نو ته که چېرته د 1,000,000 کې یو صفر ور اضافه کړي نو ته به څومره تاواني شي حد نه زیات به دی تاواني شي صحیح ده که نه دا علت شی ده علت دا ده چې هلته دی په لیمیټ کې دغه نه ده او بانکو ډیټابیس داسې یو قسم جوړ شوی دی چې کله یو ریکارډ پکې سیف شو هغه انډو کیږي نه د هغې رایټس صرف چا سره ده منیجر سره ده منیجر یې ډایرکټ سرور ته استوي نو بیا مجبور یې چې هغه اکاونټ والا راشي هغه امضا وکړي په اصطلاح هغه کس چې چاته ډیپوزیټ شوي دي پیسې یعنی یو لانجه ده ځکه هغوی ډیټابیس هم داسې جوړ شوی ده ځکه ته خو صرف یو یوزر یې ته از ډایرکټر کار نشي کولی په هغې کې هلته ډي بي اې یو برخه ده هغې کې لیمیټ یې ټاکي ته څومره لیمیټ لرې ته یې څومره لرې منیجر یې څومره لري کوم کارونه باید ته ترسره کړي دا ډیټابیس خپله شی کوي ډي بي ایم ایس کوي نو د خاطره نو هغه یو صفر ګوره تاسو تاواني کوي ځکه اکسل کې اکثریت محاسباتو کې مونږ تاسو اکسل نه کار اخلو نو د خاطره مونږ چون دغه عادت وایو یا یې لیکو نو دې لپاره دا ټاوزن سپریټر ډېر ضرور ده چې ده ټاوزن سپریټر ډېر ضرور ده کله مو چې کلیک کو اوس ګورئ ورته ته دا وایه وارثه درې خانې طبقه